نن یکشنبه د نومبر 13مه نیټه ده. تېره اونۍ په واشنګټن کې د یو افغان لخوا د ملي ګارد پر سرتېرو باندې برید وشو. 2 سرتېري پکې زخمیان شو او نیغ په نیغه د امریکایي ځواکونو لخوا افغان رحمان الله لکړنوال له پښو وغورځول شو او په زخمي حالت کې بندي شو. د ملي ګارد په سرتېرو باندې دغه برید او دا پیښه یو داسې څه و چې د امریکا په سیاست کې سخت بدلونونه راوستي او د زرګونه افغانانو ژوند او د ژوند چارې یې تر خپل سیوري لاندې راوستي دي. له پیښې وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په فوري توګه پر افغانانو ویزې بندې کړلې او د ټولو هغه افغانانو د کیسونو او د دوسیو د بیا ارزونې امر یې وکړ چې د 2021 کال وروسته امریکا ته راغلي دي. سلامونه او هرکلی، زه سایر ځلاند یم او د یو نوي لید سره تاسو ته هرکلی کوم. د پیښې له جزئیاتو تاسو خبر یاست، نه غواړم چې ډېر زیات په پیښه باندې وغږېږم چې ولې دا پیښه وشوله، ځکه دې کې ډېر زیات شبهات دي، ډېر زیات شکونه دي. شک ورته نشو ویلی، خو ډېرې زیاتې داسې اندېښنې شته دی چې او پوښتنې شته دی چې هغه د امریکا د خلکو سره هم دي، د امریکا د حکومت سره هم دي، د افغانانو سره هم دي او د خبریالانو او زموږ ټولو دغه پوښتنې دي. دا پیښه ولې وشوله، د پیښې انګیزه څه وه، یو څوک دغه کس په 2020 کال کې د طالبانو څخه تښتېدلی و امریکې ته، ولې مجبور شو چې هغه په امریکا کې داسې یو تروریستي یا دغه شان یو برید وکړي. بیا دغه شخص په واشنګټن سټیټ کې اوسېده، له هغه ځای نه تر واشنګټن ډي سي پورې راتګ، د وسلې انتقال یا په واشنګټن ډي سي کې د وسلې پیدا کول، بیا د امریکا په تر ټولو هغه خوندي ساحه کې چې وایټ هاوس دی، د ولسمشر کور دی، هلته د ملي ګارد پر سرتېرو باندې برید، دا ټولې هغه پوښتنې دي چې لا تر اوسه پورې نه دي ځواب شوي او د وخت په تېرېدو سره به دې ته ځواب پیدا شي. په دې ویډیو کې نن د پیښې په هغه وروستیو معلوماتو او پرمختګونو باندې تاسو ته غږېږم. له هغه وروسته چې رحمان الله پر امریکایي سرتېرو د ملي ګارد پر سرتېرو باندې برید وکړ، د اف بی آی او ډي ایچ اس یا د کورني امنیت ادارو رحمان الله ونیو او لا هم د هغه نه پوښتنې ګربېګنې روانې دي. تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم جوت ثبوت نشته دی چې دا د کوم ترهګریز برید وي یا د کومې شبکې پورې تړلی وي، خو یوازې اف بی آی دومره ویلي دي چې رحمان الله په هیواد کې په افغانستان کې د خپلو همکارانو سره اړیکې درلودلې او نور معلومات لا تر اوسه پورې په دې اړه باندې نه دي راغلي. دا چې دا یو ترهګریز برید و او که بله بڼه یې درلودله، دا به په وروستیو ورځو کې معلومه شي. خو دا مهال د هغه د مهاجرت کیس او دوسیه د بیا ارزونې لاندې ده او ډېر ژر به یې په اړه باندې پرېکړه هم وشي. رسمي معلومات دا دي چې رحمان الله لکه څنګه چې تاسې هم پوهېږئ، دوی په 2021 کې امریکې ته راغلی و او په 2024 کال کې د پناه غوښتنه کړې وه. د 2025 په اپریل کې د پناه غوښتنه منل شوې وه، هلته د مهاجر په توګه باندې منل شوی دی. ولسمشر ټرمپ په ډېر جدي توګه باندې حتی هغه عکسونه یې هم په لاس کې نیولي وو کوم چې په افغانستان کې له سقوط وروسته د امریکایي ځواکونو د انتقال د پروسې حالت و چې خلک بدون د دې چې چک شي، بدون د دې چې ارزونه یې وشي، پلټنه یې وشي، په تیارو کې اچول شوي دي او امریکا ته وړل شوي دي. ټرمپ په پخواني ولسمشر جو بایډن باندې ډېرې توندې نیوکې وکړلې او دا یې د هغه لویه ناکامي وښودله چې ولې یې داسې یو کار کړی چې بدون د پوښتنې ګربېګنې، بدون د ارزونې نه یې خلک امریکې ته راوستي دي چې اوس د امریکې ملي امنیت ته ګواښ او خطر دی. دا مهال په ټولو افغانانو باندې امریکې ته د تګ لپاره پابندي ده. د امریکې ویزې هیڅ افغان ته نه ورکول کېږي او حتی هغه افغانانو ته هم یو درد سر او سرخوږی دی چې هغوی په امریکې کې ژوند کوي. که موږ ومنو که ونه منو، که افغانان وغواړي که ونه غواړي، په امریکایي ټولنه کې د ټولو هغه افغانانو په اړه باندې دا شان انګېرنې کېږي لکه څنګه چې یو پیښه د یو فرد پیښه په ټولو افغانانو باندې تپل کېږي. باوجود د دې چې دا یو انفرادي پیښه ده او ټول افغانانو ته اطلاق نه کېږي، ډېری افغانانو په جمعي توګه باندې دغه پرېکړې غندنه کړې ده، مذمت یې کړی دی او دغه پیښه یې یو
کرهګړنه پیښه ګڼله ده. مګر بیا هم په غربي ټولنه کې د افغانانو پر وړاندې یو بل بد ذهنیت خپور شو چې دې سیوری د افغانانو په ژوند په هغه افغانانو باندې چې هغوی په غرب کې او په ځانګړې توګه په امریکا کې ژوند کوي د هغوی پر کاروبار د هغوی په ژوند باندې ژوره اغېزه شیندي. د پي1 پي2 SIV او ټولې هغه ویزې چې د افغانانو دپاره وې که پروسې مخکې هم تللې وي حتی تر انټرویو پورې هم تللې وي هغه دم مهال د امر ثاني پورې بندې شوي دي. هیڅ افغان نشي کولی چې اوس د امریکا ویزه ترلاسه کړي او حتی هغه کسان چې په 2021 کال کې امریکې ته راغلي دي د هغوی ټولو دوسیې به بیرته د سره څېړل کېږي. هغه کسان چې هغوی د امریکې د امنیت ته خطر وي او یا هم هغوی د امنیتي مرکې او انټرویو په پروسه کې بریالي نشي هغوی به بیرته افغانستان ته انتقالي کېږي. که څه هم د دې تر ډیره پورې یو سیاسي پیغام هم دی او تر ډیره پورې داسې انګیرل کېږي چې د افغانستان په اوسني حاکمانو باندې د یو ډول فشار په توګه باندې دغه پروسه دومره جدي نیول کېږي، مګر په هر حالت کې د افغانانو لپاره یې ضربه او خطره ډیره زیاته ده. دا چې په آینده کې به څه کېږي د هغه افغانانو لپاره چې هغوی په امریکا کې دي یا د SIV یا د پي2 یا هم نور کیسونه یې په لاره دي باید د خپلو وکیلانو سره د خپلو هغه کسانو سره چې هغوی هلته په امریکا کې دي او دوی ورسره کار کړی دی یا ورسره اړیکې لري خپلې اړیکې ورسره باید دوامداره وساتي. د دغه پیښې په اړه باندې خپل دریځ ورته روښانه کړي چې دا یوازې د یو شخص کار دی، که هغه مریض و که هغه د کوم چا سره اړیکې لرلې او که په هر ډول باندې و، مګر دا یوازې د هغه شخص پورې محدودېږي، د نورو افغانانو پورې دا کیس تړل نه دي پکار. د خپلو وکیلانو سره د خپل اسناد وخت شریک کړي او باید په نږدې وختونو کې د چټک عمل هیله ونه لري، ځکه کارونه اوس په ټپه باندې درېدلي دي او که هر اپډیټ معلومات په دې اړه باندې راځي په راتلونکو ویډیوګانو کې به یې حتما تاسو سره شریکوم. تر هغې مو په لوی خدای سپارم. الله مو